سلامونه ملګرو، هیله صحتمند بیاست و خو په خیر یاست. زه عبدالفتاح هم در تاسو ګورئ تکنیکل همدا یوټیوب چینل. راځو چې شایپای کورس اتم کلاس ته یا اتم ویډیو ته. په تیرو ویډیوګانو کې موږ تاسو د نور موضوعات ختم سو، پروډکټ هانټینګ ختم سو چې په کومه طریقه پروډکټ هانټینګ کول، اوس پروډکټ سورسینګ ته راځو. پروډکټ سورسینګ ته راځو. نور موضوعګان ختم سوي دي، کته چې نه یې کتلې په نورو تیرو ویډیوګانو کې کتلی سي. سورسینګ دې ته ویل کېږي چې موږ تاسو پروډکټ پیدا کړو. پروډکټ هم پیدا کړو، اوس غواړو چې همغه جنس واخلو، په عمده کې واخلو، هولسیل کې، یعنې په عمده نرخ باندې واخلو سپلایرانه او پرچون یې خرڅ کړو په شایپای سټور باندې. اوس دا موږ له کوم ځای څخه اخلو، دې ته سورسینګ ویل کېږي. یعنې منبع پیدا کول چې موږ جنس هلته واخلو. اوس دلته جنس که تو چې ډراپ شپینګ کوې، په ډراپ شپینګ له کمپنۍ څخه به پیدا کوې. هغه کمپنۍ په هر هېواد کې فرق کوي. ډراپ شپینګ کمپنۍ که تو په هر هېواد کې پروشات کوې، دغه هېواد ډراپ شپینګ کمپنۍ لري. که چېرته تاسو به له موږ سره پیډ آنلاین کلاس جوین کوو، هلته بیا د هر هېواد مربوط څخه ډراپ شپینګ ټاپ کمپنۍ چې موږ خپله کار ورسره کوو، ما کمپنۍ درته ښایم، همغه سورسینګ طریقه درته ښایم، ټول مکمل سټپ بای سټپ درته ښایم. او که چېرته ما آنلاین کلاس نه کوو جوین کولی سئ، چې تاسې فري مغه زده کړئ، له یوټیوب څخه دا راهنمایي درته کوم، هغه ډراپ شپینګ کمپنۍ پیدا کړئ. خو که چیرې هولسیل کوئ یا پرایویټ لیبل کوئ، بیا یې طریقه جدا ده، همدلته عملي درته ښایم. اوس راځئ که تاسې فزیکل سورسینګ کولای سئ. مثال تاسو دوبۍ کې اوسېږئ، غواړئ په شایپای پروشات وکړئ، په فزیکي ډول باندې غټو سټورو ته ورځئ، همغه جنس اخلئ، غټو سوپر مارکیټو ته، غټ مارکیټو ته ورځئ، په عمده کې هغه جنس اخلئ او پرچون یې په شایپای په سټور باندې خرڅوئ. دې ته وایي فزیکل سورسینګ. یا په امریکا کې اوسېږئ، جرمني کې اوسېږئ، هلته اوسېږئ، جنس خپل هلته اخلئ په عمده کې فزیکي ډول باندې او په پرچون یې په شایپای سټور باندې خرڅوئ آنلاین. بل څه د آنلاین سورسینګ. د آنلاین سورسینګ موږ کولی سو چې لوکل په هغه مارکیټ کې وکړو، خو موږ د شایپای لپاره په عمده ډول باندې آنلاین سورسینګ چې کوو، د هر هېواد لپاره چې کوو، موږ یې له الibaba څخه کوو. که د هولسیل لپاره کوم له الibaba څخه کوو، که د پرایویټ لیبل لپاره کوم له الibaba څخه کوو. یعنې که خپل برانډ جوړوم، جنس په الibaba کې جوړوو، او که یې پرایویټ لیبل که هولسیل کوم په الibaba کې کوو. نو موږ تاسو راځو څنګه هلته کوو. او تاسو کولی سئ همدا شان مختلف جنسونه، بهترین جنسونه په افغانستان کې انتخاب کړئ، یا په نړۍ په هر هېواد یا په مختلفو هېوادو کې په شایپای سټور باندې خرڅ کړئ. حتی زه خپل دغسې جنس لرم چې په مختلفو هېوادو کې د افغانستان جنس ته، افغاني جنس ته په شایپای سټور باندې خرڅوم. تاسو هم کولی سئ بهترین جنسونه له افغانستان انتخابولی سئ، په شایپای سټور باندې خرڅولی سئ نړۍ په هر کونج کې. اوس راځو آنلاین سورسینګ ته. آنلاین سورسینګ موږ تاسو په الibaba باندې څنګه کوو. الibaba ته به راسئ. لومړی به الibaba، همدا د alibaba.com alibaba.com به خلاص کړئ. alibaba.com څخه خلاص کول تاسو په دوه طریقو باندې سرچ کولی سئ. یوه طریقه د جنس نوم لیکئ، دوهمه طریقه تصویر یې راوړئ. تصویر تاسو سره موجود دغه د جنس ایمیج سرچ کوئ، اتومات همغه جنس درته راوړئ. ګوره همدغه پن هولډر د مخکې ما سرچ کړی، ته په نوم باندې اوس زه سرچ کوم، انتخاب دې کړو، سرچ ته کلیک کړو. ګوره پن هولډران یې ډېر زیات اوس دلته راواړول. له دې طریقې هم ته یو هانټینګ کولی سئ الibaba نه خپله. اوس ورته وګوره ښه دا مختلف جنسونه تاته راواړول، پن هولډر ډېر زیات تاته راواړول. اوس په دې کې ته کومو نکاتو باید په سورسینګ کې، آنلاین سورسینګ له الibaba څخه ورته متوجه اوسېږې. لومړی به ته راشې دلته وګوره، دلته یې وریفاید ورته لیکل سوي، دا نه وریفاید، دا ګوره اوس وریفاید ده. کوم سپلایر چې وریفای و له همغه به جنس اخلي. څه وریفای نه و له هغه سپلایر به تېرېږي. دا یو جدا دی، یو سپلایر دی، یو سپلایر دی، بل سپلایر دی، بل سپلایر دی، سپلایر قیمتونه هم فرق کوي، زیاترو جنسونه هم فرق کوي. اوس راځې په دې کې له وریفای وروسته بیا چېرته راځې، دې وخت ته ګورې، څو کاله یې کار کړی. دې ګوره 8 کاله دا کار کوي په د الibaba کې. هر یو کال 5 کاله باید کار کړی چې له کوم سپلایر سره ډیل کوي او جنس یې نه اخلي. دې ګوره دې 8 کاله کار کړی ده، دا بل تر دې 4 کاله کار کړی دی، 5 کاله کار کړی ده. او د وریفای تر څنګ باید دا ډایمنډ مارکونه سي، دا باید ولري. دا تاسو کوشش کوئ چې هر یو کال 3 دانې ولري، هماغه سپلایر انتخابوئ. ګوره دلته نور ګورو، دا هم ګوره وریفای د 5 کاله وتلي، خو 2 لري، 3 دا لکه دې ته اوس راسه 5 دانې ډایمنډ لري، 2 کاله وتلي وریفای ده. او له دې بعد ریویو ګورئ، له 5 څخه یې ریویو څو اخیستی ده، 4.1 او 200 کسان نظر ورکړی ده. په دې کې دغه ریویو چې اخیستی ده، دلته ګوره راسه بیا هغه کوالټي ته وګوره. دې سپلایر خدمات چې دي، سپلایر سرویسز 4.1 ریټینګ ده. ان ټایم شپمنټ، یعنې شپمنټ چې په وخت باندې رسېدلی ده، له 5 څخه 4.1 ریټینګ اخیستی ده، هم یو ښه لوړ ده. پروډکټ کوالټي وګوره 4.8 یو صحیح ده، یعنې مشتریان راضي دي، یو ښه کوالټي ده. دغه ریویو باید همیشه له 4 څخه لوړ واوسېږي.
له 4 تر 5 پورې باید دا واوسېږي له 5 چې 4.7 ده. دا اوس یو مهم او یو صحیح سپلایر ده. له دې وروسته ته څه کوې په همدغه سپلایر دغه لینک ته سپلایر لینک په کلیک کوې سټور ته یې ځې. اوس ته سټور ته راغلی کولی شي دغه دلته راشي پروفایل ته یې کمپنۍ وریو ته د کمپنۍ مکمل معلومات دلته کتلی شي سټیپ بای سټیپ ټول معلومات یې دلته کتلی شي. یوه دقیقه ګوره 4.7 ریویوز ولې 200 کسانو نظر ورکړی ده تر یو ساعت په کم وخت کې تا ته په اوسط ډول باندې ستا مسیج ته ځواب درکړي. ته اول ځل مسیج ته وکړې 98 د دوی په آن ټایم ډیلیوري سوي ده دومره دوی ارډر ورته راغلي دی سوته ارډر ته ورته راغلي دومره پروشات سوي دي. دلته ټول مشخصات دي لیکلي چې دومره سرټیفیکټونه لري دی یا کتلی شي ټول معلومات د ځای څخه تو اخیستلی شي ښه ځان تنظیم کولی شي. دا یو ښه سپلایر ده. سپلایر به سم سپلایر انتخابوي تر څو تا ته صحیح کوالټي جنس درکړي او کوم جنس ته غواړې همغه جنس درکړي او په آن ټایم ډیلیوري درته وکړي مسیج ته په سم وخت جواب درته درکړي. او په چټناو کلیک وکړئ ته مسیج ورسره کولی شئ ټولې خبرې ورسره کلیر کولی شئ. دا جنس غواړم په دې خصوصیاتو دې هېواد کې غواړم. دا خپله په چین کې موقعیت لري علي بابا کمپنۍ. نو په دې ډول تاسو کولی شئ آنلاین سورسینګ له علي بابا څخه وکوئ او جنس واخلئ. او که چیرې تاسې ډراپ شیپینګ کوئ ډراپ شیپینګ بیا هر هېواد کې ډراپ شیپینګ کوئ د هغو مربوط ډراپ شیپینګ کمپنۍ هغه ټاپ کمپنۍ چې ښه صحیح کار کوي پیسې هم په سم وخت تاسو ته رسوي ښه جنسونه لري هماغه باید انتخاب کړئ له هغو سره کار وکړئ. ډراپ شیپینګ کمپنۍ تا ته جنس درکوي ته جنس ورته خرڅ کړې له خپل سټور سره یې کنیکټ کوې مګر ته جنس ځینې اخلی نه چې کله جنس خرڅ و جنس هم خپله دی رسوي مشتري ته جنس یې ورته ورسول د خپل د شپمنټ پیسې د جنس پیسې ځینې ګرځوي باقي پیسې تا ته لیږي. دا مو په آنلاین کلاسو کې په عملي ډول تاسو ته ښیي او ټاپ کمپنۍ په هر هېواد په هر مارکیټ پلیس کې تاسو ته ښیي. زموږ د آنلاین کلاسونو لپاره تاسو کولی شئ په دې شماره باندې واتساپ کې موږ ته میسیج وکوئ او له موږ سره آنلاین کلاسونه جوین کړئ. ښه وخت بریالي اوسئ.